دا د خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ ته غځېدلې لار ده. یوه چرګه پاته وه، نورمال غواوې زخمیانې وې. د اندازه نه نښې نښانې اوس دلته ښکارېږي پراته دي. دغه دا باندې به خلک تړل دلته وې. مو به اجران نسلو والله چې خروج ضروري اصیل دي. دغه کې 11 کسه ښځې وې، یو نظر و. خنجر یې والي وه، په پنجه یې ویشتلې وه. دوی که بمبار پرې کړی وي، که شی ترګټ شوي د مخ ته پاته ورلګېده. جنګ یې دوی نه شو کړی، دوی په دې مخته و چې دوی ظلم کړی. درېیم کال هغه محصل و، اختر ته راغلی و کور ته. مور پلور خو هغه خو یې دیږي که نه. وایي چې احمدشاه به روغوړي، ما ورته وایي چې ویلې څه خبره ده. خلکو دومره ویره وترې نوز بله چې دومره په دا دنیا کې د هیڅ چا نه ډرېده، لکه د کمپاین نه چې ډرېده. مور مو پرته وه، یو اړیکه وړکه ورسره وړکه شپږ میلټه ژوندی و. یعنې دولې دی په نشه کې به هر څه کې چې وي که نه، ته وایې چې اوس د زړه غوړي چې په دغه ځای کې دي ووله. دا چې د شهیدون وشول، په د شهیدونو سې 10,14 شو، په دغسې دا شهید شو. دا د خوست ولایت د مساخیل ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ تعمیر ده. کیفیت ځانګړی ځواک، خاورې سره خاوره، ځواک مې له خاورې سره خاوره شه. ځواک کیفیت جګه ده نه مخکې مې درته ویلي دي چې آپه نوره چاته نشته، څوک بخلی کېږي نه، چې قسم یې ولاکه کلمه ورته وایم، ځکه دا یې مسلمانې دنیا نه تېرېږي، پرېږده چې کافرې دنیا نه تېر شي. وړه هېڅ نه پرېښودی چې هر څوک یې ویشتل ده. د اختر په شپه په چپه کې زه همدغه ځای کې وم. د چي ډکې وي، پیرکي پاخو، دا هر څه دغسې ثبوت دي. نو شپږ کسان وو، داسې پرمختللي وسایل هم نه ورسره، راکټ، پیکا، زړکۍ، دا شیان راسره وو، داسې شیان هم ورسره. زیاتره یې په چاپو کې په شهادت رسېدلي. داسې شوي دي چاپه یې وهلی دی، کور نه یې راباسلی دی، د کور د غړو په مخ کې په شهادت رسولی. د یو تیر شوي تاریخ هغه تور مخ چې لا هم ډیرو نه دی لیدلی. افغانستان په تیرو 12 لسیزو کې د خونړیو جګړو شاهد و، خو چې په دې جګړو کې بیا تر ټولو ډیر زیان عام ولس ته رسېده. هغه ولس چې نه یې ټوپک ته لاس کړی و، نه سنګر ته تللی و، او نه هم د ځان د دفاع لپاره وسله خپله کړې وه. موږ نن هغه پټ روایتونه راسپړو چې د وخت جبرې په لوی لاس د محوه کېدو یوه ناکامه هڅه هم کوله. دا مستند په خوست او پکتیا کې له خلکو سره د KPF د کړو ظلمونو ناویلې کیسې بیانوي. که څه هم د جګړې په دوران کې مشهوره وه چې طالبان عام خلک د سپر په توګه کاروي، خو د سیمې دا اوسیدونکي راته د هغې صحنې کیسه کوي چې د کمپاین قطعې به له عامو خلکو د سپر په توګه ګټه اخیسته. د خلکو روایتونه ترخه دي او یو داسې ژوند بیانوي چې انسان پکې د ژوندي پاتې کېدو تصور هم نشي کولی. سمیع الله وایي د کمپاین قطعې به دوی په زوره مخکې کول
ترڅو د طالبانو له کمین په امن کې شي او دا ګواښ به هم ورته کاوه چې که شاته راوګرځېدل نو دوی به په یو مرمۍ له دنیا رخصت کړي. دلته د جګړې ټول اصول مات شوي وو او جنگي جنایتونه د بری راس بلل کېدل. سمیع الله د سترګو لیدلی هغه حال بیانوي چې دغه قطعې به آن بیلرو کې خلک اچول او بیا به له لوړ ځای څخه د ژورو کندو په لور خوشې کول. جنګ یې دوی نشه کړی، دوی په دې مخته و چې دوی ظلم کړی، ظلم یې خلک ډارول، خلکو دومره ویره وترې نعوذ بالله چې دومره به په دا دنیا کې د هېچ چا نه ډارېده لکه د کمپاین چې ډارېده. ولې د دوی یوازینی لامل دغه و چې دوی ظلم کوه، ظلم به کوه، خلکو نه تیږې ړوه، شکنجې کوه یې ویا یې، دوی به دغه و په بلرونو کې ډای کوه، بلر ته به وي چې وسار به صدراب کوه بس ډای به کوه، کور ته بیړی کوه چې په کوم ځای کې به بلر ته کیا شو ولاته به دا کې تا کیا شو. دا ظلمونه دوی کړي په خپلو سترګو مې لیدل دي. دوی له څپرې سیمې څنډۍ سیمې ته راغل شوي وو او اوس موږ سره پر همدغه ځای کې ولاړ دي. وایي شپه مهال کمپاین قطعې د موسی خیل ولسوالۍ ته تلله او دوی د محافظت لپاره مخته کړي وو چې څنډۍ سیمه کې طالبانو کمین ورکړ. خو دغه قطعې د خپلو ټوپکو شپېلۍ د عام خلکو پر لور ورتاو کړي چې له یوې سختې جګړې وروسته په میدان دوی ته د عام خلکو جسدونه ورپاتې وو. نه موږ یې ورپرېښودو، دوی په سټ راوتښه، کمپاین په موت یې وخوړه، دوی په سټ ولاړه، موږ یې پرېښو، موږ سره مړی پاتې شول، زخمیان پاتې شول، موږ پاتې شو، موږ شپه دل په دغه غرو کې وکړه. دغه عام ملکیان شهیدان سوي دا تاسې سره پاتې ول؟ دا موږ سره پاتې وو، موږ سره هېڅوک نه وو نوره، حقیقت چې د نورې د کله عوام موږ ته نه شو وروتلی، ولې چې جنګ و، جنګ صحنه وه، څوک وتلی نه شو. د هغه چې د موږ په کامو نفرو په دومره غرو مو خجول دي، په دومره کړنګو مو دا جنازې خجولې دي چې اوس په تاسو د یو ورځ کې لوړ نشئ. د خپل شهید زوی یاد لا هم سترګو ته نیغ ولاړ دی. وایي لا هم دا نه مني چې زوی به شهید وي، خو کله چې د قبر سره ته ودرېږي نو شک په یقین بدل شي. محمد سلام د خپل زوی د شهادت په اړه وایي کیفیف به عام خلک د طالبانو پر سیمه وروستل او چې جګړه به ونښته نو اول به دوی ویشتل، نو ځکه د زوی ژوند هم وخت هغه سر نه یې پوسته پوسته پرځي به زغه چې شروع وته چې نه سره کړای روان کې میکروولي وایي سپورټ روان شو دغه چې دا پیر سر نه دزنه پکړه هغه سر کې مو یو ځای شهید شو. د میکروولي وایي د بار څنګه بیل خوار دی مسخل ولسوالۍ نه رکوز دی دغه چې درې ور کې میګ ولګه د دوه شهیدون شو یو زخمی شو. دا نور څه څه کېلو خو څه بل ځای ما چې ولسوالۍ ته کمپاین ورورسل شاهدۍ وایسته ولسوالۍ وایسته روانه دي وایسته دا یو ځای مو ستای د پیر شهر کې شهید شو دا ور کې ول غرض خلاص کړو دا وطن ورور دا کواب سره ونه شو کوړه جنگ و دا جز و. وایي خپل هم د کمپاین قطعې د قطار مخې تلل تجربه کړي، خو خدای ژوندی ساتلی. د ژوند لویه برخه په جګړو کې تیره کړي، ګیره کې د تورو پر ځای سپین زیات دي، خو د خپل عمر په وروستیو کې د راغلي امنیت د غځېدو دعا یې له خولې نه غورځي. چې مو په جران نتلو ولا هیڅ چې خروج ضروري اصل دي نه پښتنه به کوي نه پښتنه نه ونه در وخت چې می سره کړای دي د ټول خلکو سره دا ټول دنیا سره دا نه چې می سره مسخل ولسوالي ټول دنیا سره کړای دي مسخلو کې اوس اجي سپ څنګه د وضعیت اوس دلته ولا څه امن دای واګ د داس جز نشته او کا ویګو کته امن دای واګونم سره د شپې زوره ونیو کایروا درونه ونیو. دلته جګړې خلک دومره ځپلي چې لا یې هم له شونډو تللې مسکا ټوله نه ده راګرځېدلې، خو راغلی امنیت هم غنیمت ګڼي او هیله لري چې د دولت به ورته راپام او ویجاړې سرپناه به بیرته ورغول شي. د دې ځایه اوس د باروتو بوی ورک شوی، خو کندر کورونه لا هم د یوې درنې جګړې روایتونه بیانوي. موږ لا هم په څنډۍ سیمه کې یو
هغه ځای چې کمپاین ته د سختو کمینونو د ورکړې شاهد پاتې دی. دا هغه نقطه ده چې کمپاین قطعې پکې یو ځل ماتې خوړلې، خو دا ماتې د ځواک پر توازن نه بلکې له جغرافي سره د بلدتیا او د جګړې د ارادې له امله وه. قاری عمر د هغې شپږ کسیزې ډلې مشر و چې په همدې سیمه کې کمپاین قطعې سره له یوې سختې جګړې وروسته بری ترلاسه کړی و. وایي د هغوی په نسبت وسلې او کسان کم و، خو باور یې درلود چې نشي پرې بریالي کېدی. دلته کمپاین قطعې ته ضربتیان هم ویل کېږي. قاری عمر وایي امریکایي سرتیرو به د KPF له ځواکونو د سپرو په توګه ګټه اخیسته او KPF بیا له عامو خلکو. پرسه کمپاین اخري نقطه هم دلته ولسې ماتې وخوړل، تر دې وخته پورې ځان سره ملکیان سپر کړي. تاسو دلته ماته ورکړله، څو نفره ولئ، له کوم تخنیک نه مو استفاده کوله؟ ولا موږ خو شپږ کسان وو، دلته مو کمین ورته ونیو، یو ملګری پوست ځای نه و چې شهید شوی دی، عمر خالد په نامه و. نو شپږ کسان وو، داسې پرمختللي وسایل هم نه ورسره، راکټ، پیکا، زړکۍ، دا شیان راسره وو، دا شیان ورسره کلشنکوف شي، دا شیان. نو اول قدم کې به ضربتیان وو، موټر به مخته دي ضربتیان ورته که نه، هغه شاته بیا خارجیان وو، امریکایان، هغه شاته بیا دوی وو ضربتیان، داسې وو. هر وخت دوی ورته مخته وو. نو دوی بیا کمپاین دي امریکایانو دوی نه استفاده کوله، ضربتیان هم بیا د عامو خلکو نه استفاده کوله. مقصد عام خلک مې لاره کې مخته کړل، 30-40 کسه دوی نه داسې 10 متره 100 متره مخته روان وو. مقصد د دوی ځان د حفاظت لپاره د مخته روان کړی وو چې کوم مینونه وي، کوم کمین وي، مقصد اول به دوی ور برابرېږي. خو دلته خو مجاهدین مسلمانان وو، مجاهدین وو، یو خو د عوامو خلکو سره کار نه وو. نو کوشش به مجاهدینو وکړه چې عام خلک ورسره وو، دوی باندې به ټک نه کړه، ځان ډزونه مې نه پکې نه کمین پوهه. نو د اوس چې دلته مات شو، مقصد د ضربتیان مخته دوه خطونه نور وو کمر بدونه، خو هلته دوی عوام خلک مخته کړي وو ځان ته، هلته مجاهدینو مقصد کار په ونه لره، دوی باندې یا ټکان وکړي یا کمین پوهي یا ماین ته پټه ورکړي. مقصد داسې مجاهدینو کور ورسره ونه لره، دې په خاطر چې عوامو ته کومه ضربه ونه رسېږي، عوام زیانمن نه شي. څنډۍ سیمه د جګړې ډېرې ناویلې کیسې لري، خو وخت کم او کار زیات دی. نو ځکه موږ اړینه ګڼلې چې د دغې سیمې پر ځای د موسی خیل ولسوالۍ نور ترخه روایتونه راواخلو. دلته سفر له خطر خالی نه دی او په واوره کې ورتګ بیا آن د مرګ ویره هم له ځان سره لري. دا سخته، تنګه او خامه لاره د موسی خیلو ګبر منګل سیمې ته ورغلې ده. دا سیمه لرې ده، نو ځکه به د دولت ځواکونه د ځمکې پر ځای د هوا له لارې ورتل، هغه عملیات چې خطر یې کم او لګښت یې لوړ. دلته د خلکو غږ یوازې په غرونو کې انعکاس کوه او پر دوی هر ډول کیدونکی ظلم هیڅ تر نورو نه رسید. دا دنګ غرونه که په سپینو واورو او شنو ونو پوښلي ښکاري، خو په خپله سینه کې د هغې جګړې کیسې هم خوندي ساتلي چې زیان یوازې او یوازې عامو خلکو کاله. په باباتي کلي کې داسې کورونه هم شته چې رړنګو دیوالونه یې لا د وحشت تیره شوې کیسه نه ده پاکه شوې. دغه کور د کمپاین او امریکایي ځواکونو په ګډه چاپه کې ړنګ شوی او یو پاتې دیوالې هغه تیر تاریخ بیانوي چې لا هم پرې پراته ګردونه چا نه دي څنډ وهلي. مونږ دې سیمې ته شاوخوا 15 ساعته په موټر کې مزل کړی دی. دا د خوست ولایت د موسی خیل ولسوالۍ د ګبر منګل د باباتي سیمه ده، چیرې چې دغه کور د امریکایانو او د کمپاین ځواکونو لخوا په بشپړ ډول نړول شوی دی. اوس مهال د دې کور یوازې یو دیوال پر ځای پاتې شوی دی. دا کور پخوا د هغه سپین کور په شان باندې ښکلی او منظم و، مګر نن د ښکلا کوم څرک نه لیدل کیږي. ضربت خان د ګبر منګل باباتي سیمې هغه اوسیدونکی دی چې 2 ورونه او د تره زوی د کمپاین قطعې په یوې چاپې کې له لاسه ورکړي. وایي شپه مهال دغه قطعه د هوا له لارې راغله او کله چې الوتکې پر ځمکه کېناستې نو بیا یې د هر چا د کور دروازې ماتې کړي او خپل ماموریت یوازې د عامه خلکو په وژنو پای ته ورساوه. دا چې هر کله هلیکاپټر راغلی هلته پټۍ کېناستې، هغه نه وروسته پیاده دوی راغلل. دلته چې راغلل د خوا ته راغلل، زموږ یو 2 ورونه
یو مترز وي دا د چاپې د ویرې نه ووتل د غره لوري ته غره لوري ته چې لاړل دلته چاپه دې ځای ته راورسېده دې ځای ته چې راورسېده دا ځکه ټکان شروع شو جنګ شروع شو چې جنګ نه بعد زموږ دوه ورونه چې یو د حاجي حاجت خان په نوم یو مولوي حمید الله په نوم هغه دوه په شهادت ورسېدل یو مترزی و چې د صبرخیل په نوم هغه هم زخمی شو چې ډېر شدید زخمی و هغه نه وروسته هغه دا چې دوی که بمبار پې کړی وي که شی ترګټ شوي وي موږ ته پاته ونه لګېده موږ چې هر کله د کړکۍ خوا ته راغلو موږ ته یې ضربې چولې موږ ته دا امکان نه و چې راوتلي وای ځکه چې هر ځای محاصره و ټول کلی چار چاپېره د دښمن د امریکایانو د کمپاین د وحشي ځواکونو له لورې بند پاتې و هیڅ چا دا نسو کولی چې ځي ته راوتلی وای د زخمیانو د شهیدانو د احوال یې اخیستی وای دلته که د جنازو پر کټونو د خلکو ویرونه د پرون واقعي تصویر و خو نن د ماشومانو پر خوله خندا د طبیعت حقیقي بڼه ده دا امنیت د خلکو د ساتنې او د وطن د آبادۍ په نوم د راغلي دغه ځواک د رښتیني ماموریت رښتینی تصویر یوه ویجاړه ودانۍ چې پر خپلو دیوالونو به یوه تاریخي خبره لیکوي د مور وطن بې پروا او بې وفا زامن دا د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ تعمیر ده د کمپاین قطعې ترخې کیسې یوازې تر موساخیلو محدودې نه دي بلکې په صبریو یعقوبۍ ولسوالۍ کې له یوې ډېرې دقیقې سروې وروسته هم داسې یو کور نشي پیدا کېدی چې دغې قطعې دې پرې چاپه نه وي وهلي دا ولسوالۍ ځکه د درنو جګړو چاپو او بمباریو شاهده وه چې په تیرو 12 لسیزو کې د طالبانو لپاره ستراتیژیک ارزښت درلود دلته هم د خلکو د ژوند روایتونه دردونکي دي خو دا کیسې لا هم له سترګو پناه دي دغه ولسوالۍ ته ورتګ د سر په بیه و او دخولي دروازه خلکو د پولیسارات په نوم نومولې وه له دې دروازې تېرېدل له سخت شکنجې ان تر مرګه بیه درلوده چې خلک تر ډیره پرې کولو ته زړه نه ښه کاوه دلته تر ټولو سپکه سزا دا وه چې په سوړ ژمي او سره اوړي به یې پر ځمکه څملولې او له پاسه یې درانه کاڼي در باندې کېښودل خو دا سزا هم د هغو کسانو لپاره وه چې بې ګناه به ثابت شوي وو په دا ټاپ چې موږ ورغلو دلته به کمپاین والا ویلوړ وو د ټول ولس ته به په داسې تېرېدل داسې مشکل وو لکه څرکان چې الله پوک یې چې په پولیسروت نه تاګ مشکل دا داسې به موږ ته مشکل وو ام کوم وحشت دهشت چې دی به مسلمانانو یې ولس راکړو هغه هېڅ برداشت وړ نه و خو بیا یې موږ ولس مجبور وو تاګ ارتاګ نه ژوند نه زندګۍ نه دې نه کېدا نه کوم ځای کې به چې پېښه شوې وه دی به سزو پېښې والا ته خې رسیدګي نه شوه کړه خو هر چا ته یې سزا ورکوله حتی تیږې یې اپړولې
د دغه د چکپاین په اړه راته وایي کنه کله چې په تیر حکومت پر حال دلته کمپاین ځواکونو دلته چکپاین ټاچولي خلکو سره به څه ډول د تاسو سره برخورد کوو والا دلته خو چې موږ په روغللو بس چې پیښه به بل ځای کې شوي وه که نه لکه دغه ځینې به چې روغلو موږ بس دلته به ډېر تکلیف خلکو ته ورکولو تیږې به پړولې موټر لاندې به وبوسل که نه ډېر ظلم یې ورسره کولو یو وارد موږ خپله داسې وو چې ورور مې سعودي نه روغلو بیا یې پله په شپه کې چې په روغلم بیا شاهدۍ موږ ورور لږ ویښته و داسې سهار یې و که نه سعودي نه مو سفر روغلم که به دغسې کې مو ته ووایي دا چې کوزې کولیټو ته مو هم شو ته وایو چې تا هغه بیخي انسان یې نه که نه لکه هم سفر روغلو د ډېر بل رقم چلان دی ورسره وکړو شو یې نه دولې دی په نشه کې به هر څه کې چې وي که نه ته وایو چې اوس دې زړه غوړي چې په دغه ځای کې دې ووله دا د خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ ته غځېدلې لار ده موږ همدې ولسوالۍ ته پر لاره یو د تیر حکومت پر مهال د دې سیمې هیڅ یو کور د کمپاین ځواکونو لخوا د شپنیو چاپو څخه خوندي نه و دلته هر یو کور او هر یو کس د کمپاین ځواکونو څخه د ژوند ترخې خاطرې لري موږ ورځو چې د دوی تیر او اوسنی ژوند انځور کړو زموږ دا سفر د دغې ولسوالۍ هغې لوړې نقطې ته پیلېږي چې د خوست 3 ولسوالۍ ترې کنټرولې دي دا سیمه کوکرک نومیږي او دومره لوړه ده چې عادي موټر د ورختلو توان نه لري دلته اوس پولیس ځواکونه اوسي چې مشري یوسف طلحه کوي وایي له دې سیمې صبرۍ بک او علشیر ولسوالۍ په اسانه کنټرول دي نو ځکه د KPF ځواکونه دا نقطه کلکه کړې وه په دغه کنډک کې 350 سرتیري اوسېدل خو دا یوازې د اوسېدو ځای نه و بلکې خلکو ته د خپل سرو شکنجو هغه مرکز و چې کیسې یې تر ننه ناویل پاتې دي سنځل صاحب کو کارخ کنده خو داسې ده چې دا په خوست کې په ټول خوست مرکز کې لوړه نقطه ده دغه کمپاین دلته چې کوم KPF اوسېدو دا د دغې دپاره نیولی و چې مهم ځای دی دغه او دغه د زوړه میدان د دفاع دپاره دی نیولی و لور د لورې ډېرې پوستې لري 300 نفر به دلته اوسېدل د دغې کنډک نه کوم ځایونه اداره کول دوی به دغې کنډک نه به دی صوبري ټول صوبري څخه به دی کنټرولوله خو به دلته ټول نه اوسېدل دغه ځای نه چې روان شه هغه خجرې کمپاین پرې خواته دی خواته دی پوستې پرتې دي په د غرونو باندې تر هغه خجرې کمپاین پرې دی دا څخه ټوله کله بنده کړې وه نو دغه ځای نه به دی صوبري باک علشیر دغه څخه کنټرولولې United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime. د 2001 کال وروستیو میاشتو وروسته کله چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پوځي حضور پیل شو د CIA لخوا د ځانګړو محلي قطاعاتو د جوړولو لړۍ هم پیل شوه د همدې چوکاټ په ترڅ کې CIA په خوست کې د کمپاین یا د خوست ولایتي ځواک بنسټ هم کېښود چې موخه یې په ځانګړي ډول د خوست پکتیا او پکتیکا په سرحدي سیمو کې د استخباراتي او عملیاتي ماموریتونو ترسره کول و دا ځواک د محلي کسانو څخه جوړ شوی و خو تمویل روزنه او ستراتیژیکه لارښوونه یې په مستقیم ډول د امریکا استخباراتي ادارو کوله
دغه قطعه له دودیزو افغان امنیتي جوړښتونو څخه جلا وه او د عملیاتو په ډګر کې نسبتاً خپلواکه بڼه لرله. د CIA له قوله د خوست ولایتي ځواک غړي د ترهګرۍ ضد عملیاتو، شپنیو، چاپو، نیونو او هدفمند تعقیب په څیر حساسو ماموریتونو کې کارېدل او په ډیری مواردو کې د رسمي افغان بنسټونو پر ځای له بهرنیو استخباراتي کړیو څخه مستقیم هدایات ترلاسه کول. همدا ځانګړنه و چې دا ځواک یې د حساب ورکونې له دودیزو میکانیزمونو بهر ساته او فعالیتونه یې زیاتره پټ او غیر شفاف پاتې کېدل. په کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې ورته نور ځانګړي واحدونه د 01، 02 او 03 په نومونو فعال و چې هغوی هم د همدې استخباراتي جوړښت یوه برخه ګڼل کېدل او له CIA سره یې مستقیمه اړیکه درلوده. خو د دغو قطاعاتو ترمنځ اصلي توپیر یوازې په نومونو او جغرافیو کې و، خو د جوړښت، ماموریت او قومندې له پلوه ټول د یوې واحدې استخباراتي ستراتیژۍ لاندې فعالیت کاوه. When we travelled up to a post on the Afghan side of the frontier, we discovered it was guarded by a militia called the Coast Protection Force, or KPF. Intelligence sources have told us that they are funded, trained and run by the CIA. Hey, sir. Yeah? The KPF guy doesn't like camera. What? At the checkpoint, we were stopped from filming them. Yeah, they are different. They are belong to a special force, so they don't like. دا زندانونه بیا د کمپاین شاهین قطعي اړوند وو چې خلکو ته به یې پکې شکنجې ورکولې. داسې کې کوم خلک راوستل ساتل وې؟ حسنزای صاحب دغه اتاق دی، خو اوس خو مقصد 15 کاله تېر شول. دغه ځینې شیونه چې وي نښې نښانې موږ لرې کړي دي. دغه اتاق چې دلته به خلک دی پورته کول، دغه صوبرۍ نه، خونې خوار نه، د خویباک نه، دا خلک به راوړل دلته به په ډېر وحشت سره شهیدان کول. دغه ته شهید ټیم دلته په دغه اتاقو کې اوسېدو. د اندازه نه نښې نښانې اوس دلته ښکارېږي پراتې دي. دا باندې به خلک تړل، دلته به ډېر په ظلمونو په وحشت سره شهیدان کول. ډېرې نښې دلته پرتې دي، د لرګیو دغه نښې پرتې دي. تاسې خپله وینئ سیمونې به یې په دې باندې به دغه وحشتونه کول. د سیمې اوسیدونکو یوه شیبه هم پر خپل ژوند باور نه درلود او ځینو خو یې لا په ژوندون د خپل قبر لپاره ځمکه مشخص کړې وه. مولوي مندوزی د صبریو پرتې غونډۍ اوسیدونکی دی. د غبرګو اولادونو د کټونو سره ته په یوه ورځ ودرېد، خو نه یې چا ګیله واورېده او نه هم فریاد. وایي KPF ځکه زامن ور شهیدان کړ چې پر دوی د طالبانو تور پورې کړی و او 2 ځله د هم له امریکایانو سره په صحرا باغ کې زندان تیر کړی او په ژوندون یې ځان ته ځکه قبر مشخص کړی و چې د کمپاین قطعې به هر چاپه کې آن د ماشومانو او سپینګیرو خاطر هم نه کېده. و دا قبر ځان ته پر یخوي چې زه شهادت رسېږم د کافرو د ضربتیانو د امریکایانو هغه کې ځان به شهید بللی و. دا قبر به ځان ته پر یخی و. دا به یو ځای دی او بل یا خپله سر ته بل ځای دی شهید، دا بل به ورور دی. مو ځان شهادت کې چولی و، خو هغه الله نه وه خوښه چې په شهادت ونه رسېدم. دا به ځان ته کیندلی و. د مولوي مندوزي درد یوازې د بدن ښکاره ټپونه نه دي، بلکې په یوه ورځ د غبرګو زامنو جنازو په ملا مات کړی. وایي په اندرون کې داسې چغې بندې پاتې چې ډېر کله په تنهایۍ کې ځوروي او کله کله بیا د خلکو تر مخه په سلګیو بدلې کړي. 2 زامن یې KPF ځواکونو شهیدان کړل او اوس ورته له دواړو څخه 4 لمسۍ او لمسیان پاتې چې په سترو کې د خپلو زامنو څیرې ویني. کله کله پلار خو چې د بچیانې زاړي به څنګه په قراروي غواړي څه وایي؟ شاید چې څوک رید کړي هغه مو زړه غمجان شي، چې څوک رید نه کړي ښه بیا ښه دومره توفیق الله ورکوي. او وړکي د غاړې وړ جلکۍ د غاړې خور زو هغه وي. جلکۍ وړه دی صاحب؟ 2 جلکۍ دي، 2 وړکي دي. یا ماشاءالله
نو مور پلور خو هغه خو یادېږي که نه یا نوره الله دې فضل وکړي بس دا غټ څه تېر شوې نو ظاهر شاه خان هم د صبرۍ ولسوالۍ د لیوانخیلو سیمې اوسیدونکی دی. وایي پر دوی شوي ظلمونه نشي بیانولی او کله هم چې د کمپاین قطعې خبرې اوري نو ذهن ته 3 شهیدان زامن، 3 شهیدان وریرونه او 2 کونډې لوڼې درېږي. د خپلې 2 لوڼې هماغه وریرونو ته ورکړې چې اوس تر خاورو لاندې دي. د ظاهر شاه هم خپل کور وران شو، هم د لوڼو او هم د وریرونو چې اوس د خپلو کونډو لوڼو سترګو ته هم نشي کتلی. خو تر ټولو بیا دردونکې دا وه چې د ورور زړه خپل زامنو پسې هغه وخت وچاودېد چې د هغوی د مړینې غږ یې واورېد چې اوس دی یو بېوسه او بېکسه زندګي تېروي. دومره ظلمونه په موږ کړي دي، دومره ظلمونه په موږ کړي دي چې دومره چې ظلمونه چې دا شهیدان مو خپل 3 زمان شهیدان شوي دي، 3 مې وریرونه دي خو په دې دا شهیدان شوي دي. دا ظلمونه په موږ دا د امریکایانو د ضربتیانو د لوسه دا تونونه دا زحمتونه موږ ته رسیدلي دي. اوس موږ کور چې واسه کور کې واده دا ورسیانو د پوته ټول براته دي. دا مو ورورو دا چې د شهیدان وشول په د شهیدانو سي دا زرا 14 شو په دغه سي دا شهید شو. دا کیسه یوازې د ظاهر شاه نه ده بلکې هر دویمه یا دریمه کورنۍ د ویر پر همداسې ټغر کینول شوي. محمد نور د زنبر کلی اوسیدونکی دی. د ده کیسه سخته او دردونکې ده خو تر اوسني حالت بیا د زوی زاهد الله هغه خبرې زړه ارکوونکې وي چې د خپلې شهیدې مور سره ته یې کړې وي. دا ویډیو د هغه وخت ده چې KPF ځواکونه پر کور هاوان ور وغورځاوه او د مورې د زیږون پر مهال له خپل راتلونکي ماشوم سره یو ځای په شهادت ورسوله. موږ مور شهیده کړه وانو ترولو دا وړوکی ماشوم یا شهید کو په دا ځایونه کې موږ مور یا شهیده کړه. نوره کورنۍ ولر اواله کې دا اتره لور می اواله کې دا اتره خزم یا په دا ځایونه کې نه د حکومت تبا کې نه دی بشي توپونو شریعه دا د خپل توپونو پولیس موږ مور شهیده کړه دا توپونو حالت ولې نه دا یا هم ته ټول یو د زپ دا زینو سمي بلکې ولار سره خراب شو موږ ګوندیانو کې کوه شو دا چې یو غو هم سیا پرته وه موږ بلور چروته دیستا کور کې سګانو اترا حزم زخمی او اترا ما زخمی او اترا لورال لوړ و د موږ نور ګوندیانو کړه هون ته چینا تم هونه کې سګانو مور مو پرتاوا یو وړي کوټ کا سره ورکه شپګو ملاټه ژوندایا ورکه داري نوم سي اوس سپیو دلته به مو په ګوندیون ما دي تر زمان ما دي یو زړه هزوا رولا موږ ورنه وشه ورکه لاري کړو به نور کلیوال رولا وشه بیا ته موږ تر زمان دی او کړم موږ مرجن زاویړه هغه مو ته یو دی مسپین 2 بجې وې ډیر سا حالات و محمد رحمان خبرې نشي کولی، نه یې چاته زیان رسېدلی او نه یې هم تر اوسه د چا په اړه د خبرې توان پیدا کړی. خو بیا یې هم د جګړې بیه پرې کړې، پر بدن یې 3 ځایه مرمۍ خوړلي او اوس هم چې ورته تېرې خاطرې ور یادوي نو له سترګو یې بېواره اوښکې روانې شي. دی خبرې نشي کولی خو په اشاره دې پوهوي چې د کمپاین قطعان ماشومان هم نه پرېښودل
خلکو سره د تا روابط ښه ول تاسو سره جوړه که نه ولې ماشومان مې مثلا کمپین والا خلک به وایي چې کله راغللو وایي چې وام خلک بیا ویستلو هغه ټلیفون چې کوم دی خلیف خلک واه خلک بیا ویستلو موږ به ټول په ویره کې وایي چې د دې رواج نه به موږ په ویره کې وو ماشومان به هر څوک یې ویشتلو وړه هېڅ نه پرېښودی چې هر څوک یې ویشتل عادل د صبریو مرکزي لیسې ښوونکی دی. کورنۍ یوازې له ښوونې او روزنې سره سروکار درلود او تمامه ورځ د هیواد بچیانو ته د تیارو د څملولو چلونه ورښودل. دوی د تیارو په مقابل کې د رڼا شمې بلولې، مګر نن پر مزار شمې بلیږي. د عادل تر شا د هغو کسانو پر مزار جنډې باد رپوي چې یو وخت د امن افغانستان هیله درلود. اوس چې امن راغلی دوی نشته او خپلوانو ته یوازې خاطرې ورپاتې. دا 15 نفره کوم قبرونه چې تاسو په مخ کې بریخي دا هغه مو د مګونو والا د شهیدون دي ټوله په یوازې شهیدون شوي دي. په داسې حالات کې شهیدون شوي دي چې کله د یوې کوټې ته سرجامه شول سرجامه یې کړلو او کوټه چې کومه هغه یې برکي کړله برسېره ډرونه حمله په وشون دا غریبان یې ټوله یې منځه کې ویړل. بیا یې هغې ځای نه دی چې کومو د کمپین والا بیا د صبریو مرکز ته مکتب بزوره ته اروړي وو خو په ډېر بېرحمانه رقم سره اروړي وو بېرحمانه طریقې سره یې چولي وو. بیا موږ د کوم سپین ګیرو نه بعضې سپین ګیرې ویرغلو هغه هم په څه طریقه د موټو په ذریعه د هغه په ذریعه کټو په ذریعه خپل زوی ته نقل کړل. دا په داسې حالات کې شهیدون شوي دي. زمبر کلی لږې خوږې او ډېرې ترخې خاطرې لري، خو موږ ترې د نویو روایتونو اورېدو لپاره لکړۍ ته روان شو. دلته مو د ګلدین د کورنۍ حال اخیستی. د کورنۍ 6 کسان شهیدان شوي چې 4 په ډرون برید او 2 نورې د دوی تر مخه ویشتلي دي. ګلدین وایي د یو زوی مخ ته 2 زامن او یوه ورېره ولاړه وه، خو د کمپین قطعې له ویرې ځکه له خولې نه ویسته چې د دوی ژوند هم ورته د یوې مرمۍ د لګښت ارزښت درلود. موږ کورنۍ نه 15 شهیدان دي، 3 مو زامن دي، 3 مې ورېرونه دي. د اول زوی مې چې شهید شولو دا داسې وخت کې شهید شو چې کوم ولا خلکو ته ویلوړو چا داسې نه شول یاله چې دا مو یا زوا ده یا مې ورېره ده. مو 2 ورونه یو ورېره ته ویلوړ وو خو داسې نه شول یاله چې دا مونږ څوک ستایه. ګلدین وایي د کمپاین چاپو امریکایانو رهبري کوله او دغې قطعې به یوازې د خلکو وژنو ته خوښي کوله. وایي په خپلو غوږونو یې ترې اورېدلې چې کمپاین قطعې یو عسکر بل ته ویل چې نن یې لاسونه ځکه تخیږي چې څوک یې وژلي نه دي. محترمه د چاپې اصول خو دا وو چې امریکایان به مشران وو هغې به خلي امر پکړو. زموږ د افغاني حکومت وګړي چې کوم دا به دی ته هغه ته ویلوړو حفاظت پوره مخته باندې وتتلل ټول هغه دی بس دی ته خوشالیدل کمپین والا چې کله کله به د خپل مانس کې و بل ته وی چې لسونه می ته خوريږي نن می څوک ویژلې نه دي. کمپین والا په خپل مانس کې دا خبره کړه چې نن می لسونه ته خوريږي څوک می ویژلې نه دي. په دغه وغه قتلولو نه بده دومره فخر کړ. فاروق د لوړو زده کړو ارمان درلود او هیله لرله چې یو ورځ به د خلکو لپاره د خدمت جوګه شي. چې وی دردناکې شیبې د ژوند مسیر بدل کړ. د دوی د کورنۍ 4 کسان په یو ځل شهیدان شوي او کله چې بیا کمپاین قطعې پر کور چاپو وهله نو د پر سر ټوپک ایښی و چې د ژوند پورې ورلنډ کړي. د یې که څه هم ونه واژه خو همدغې پیښې رواني حالت ګډوډ کړ چې بیا ورنه هم زده کړې پاتې شوې او هم کار و روزګار. نو هغه شپه چې موږ نه کله چې په وچوله هغه د شهیدونو دریم ورځ وه کله چې دروازه په بم ورځوله کور ته دننه وشولو موږ کوټې ته چې کله راغلل د کوټو ته یې داړو ته یې لګتې ویر کړې. ما خو د چپې نه مخکې کله مې چې درس یالو او نه مې توقع وه او هیله مې وه چې کله زه چې فارغ شم پوهنتون ته لوړ شم هغې نه وروسته به زه ډاکټرۍ ته کوشش کوم چې د وطن او ولس خلکو ته خدمت وکړو. او کله چې د چپه راغلی چپې سره مخامخ شولو
کله چې د ما لاسونه شاته وتړل او دلته مو کینولي وو چې په ما یې د ټوپک ګزار وکړلو او زما دا ځای کې اوس چوپ شته د وینې دلته معلوم ده دغه وینه کړې وه داسې د لوس نه راتوه وه لکه زنځیر چې د لوس نه راتوه کې د دواړو لاسونه ما ته معلومات نه وو او کله چې موږ ویلو زړه میدان کې هلته د سهار لمانځو ټیم شو لمانځو ته چې بولو کله چې زما لاسونه د شاته را پر خلاص کړل مخته چې ولچخ کړل ما ته د لاسو پاتې ولګېده چې توه لاسونه وینې شوي ذهنه مشکلات لرم ځکه چې اوس غورېږم باد لرنې لوګي شوره باد لرنې لوګي او ډېرې نسته او ډېرې خبرې مجلسونه چا سره خوند نه روکوي دلته د کمپاین قطعي ظلمونه تل بې ځوابه هم نه پاتې کېدل بلکې طالبانو به هم کمینونه ورکول دا قمندان حضرت الله بدرالدین نومیږي چې کمپاین قطعي سره د صبري ولسوالۍ پرتې غونډۍ سیمه کې نښته کړې وه دا نښته د اختر په شپه شوې وه چې د دوی 9 ملګري پکې شهیدان شوي او د کمپاین 18 تنې وژلي وو دا جګړه د دواړو لورو ترمنځ په 10 مترۍ کې ترسره شوې وه بدرالدین وایي ځکه یې د کمپاین چاپې ته کمین ورکړی وو ترڅو د اختر په بختوره شپه خلکو ته زیان ونه رسوي د اختر په شپه په چاپه کې زه همدغه ځای کې وم نو د دغه طرف نه راووتلم د دغه طرف نه کله دوه ملګري نور سره و زه مخکې وم دی شوته و چې کله یې دستر ورسېدم په دغه دیوال چې مو ټوپر وکړو دغه ځای ته نو څرې مې چې داسې مخ ړولو یکدم د هغې نه پیرونه شروع شول چې هغې نه پیرونه شروع شول موږ په دغه ځای پروتونه وکړل نصیب الله منصف چې و هغه په هغه ځینې پروت وکړو بل مرګلی چې شهید شو هغه په هغه ځینې و هغه ځینې و نو ایمیږ د اختر شپې د جنګ ځای چې و دغه و نو چې کله دغه دی کې مو پروت وکړو مو په دی غږ وکړو چې تاسې بیدور شئ چې چپه مو وتکو چې د کیل ته زیان ونه رسیږي داسې عوام یا څوک نور څوک شهیدون نه کړي نو موږ تاسې که شهیدون شو پرونه کړي خو چې کیل ته زیان ونه رسیږي نو په دا ځینې بس مو یکدم دی نه ضربې وکړې چې کله مو ضربې په وکړې دی دغه چنډلي سره مقابلې طرف ته د دغه طرف ته یو هغه اخري سر ته غچې پرته ده که نه کلینه نو په دغه ځای کې دا ټول د ضربتي او د امریکایانو نه ډاک یکدم ضربې شروع کړې یعنی په دغه ځای کې دومره ضربې وې چې مو د خپله سینا په مرمیو کې دا که نه په درونو کې چې مطلب څومره رڼو د دی څومره ضربې وکړې شدیدې ضربې که نه نو اوس به څو یغه ځای ته چې مطلب ادی چې کوم ځای کې دی لګېدل دي یغه ځای ته به څو له دغه جنتا ضربه پې وکړه په هغوی باندې چې هغوی هغلته ولګېږي چې یې ولته ولګېږي هغه ځای کې مې ضربه په وکړه نو دغه دی چې و په دغه ځای نه و دا ځای نه و او بله دا چې دغه چنډلي سره او تقریبا اولې کلینه چې پرته ده یا سره بیا چې موږ کله پیرونه په وکړه ګیسته چې موږ معلومات وکړه په دغه ځای کې یعنی دغه ځای د یغ ځای د جماعت څخه کوم مجاهدین چې مطلب هغه ځای کې جنګ سره کړی و نو تقریبا چې موږ حساب وکړو 13 کسه په دا کې مردار شوي وو 13 کسه دلته پخوا ژوند د مرګ په خوله کې کېده او هیڅ چا د سبا تمه نه درلوده دا هغه قطار دی چې KPF ځواکونو په دې موخه تر ځان مخکې کړي وو چې په لاره کې ښخ کړي ماینونه پرې والوزي او دوی خپل هدف ته په خوندي ډول ورسیږي خو د همدې سیمې د نن تصویر خورا بدل دی دا هماغه دښته ده چې یو وخت د مرګ لاره وه اوس پکې خلک د ورځني ژوند لپاره له هرې ویرې پرته مزل کوي اوس میندې د خپل اولادونو وتلو ته ځکه اندېښمنې نه دي چې پر سر یې بې پیلوټ الوتکې نشته او پر ځمکه د کمپاین قطعي ټانګونه دلته خلک د امن ساه اخلي او پخوانۍ ترخې کیسې خپلو حافظو ته سپارلي خو دا پټ پاتې شوي روایتونه د تاریخ غېږې ته سپارل غواړي نو ځکه موږ هم د هره سیمه ګز او ګام کړی د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ هم پر خپله سینه د تېرې جګړې ژوره ټپونه لري د دې ځای د خلکو کیسې هم اورېدل غواړي او دلته لا هم ژوند په ډېره سخته روان دی له تېرو 4 کالو راهیسې جګړه پکې پای ته رسېدلې
او خلک د امن ساه اخلي. خو پر ژوند لا هم د 2 لسیزو اوږدو ناخوالو تصویر له ورایه ښکاري. دغه ډول دوکانونه د یادې ولسوالۍ پرمختللي دوکانونه دي او د اوسېدونکو ټول ژوند یې په مالدارۍ روان دی. د همدې ولسوالۍ د شمبوات سیمې په ژړۍ خلو کلي کې رازو خان د اوږدې مودې راهیسې ژوند کوي. د ده ژوند هغه وخت ریښ شو چې څو کلونه وړاندې پرې د کمپاین قطعې چاپه واچوله. 2 ورونه او یوه ورېندارې د ده د سترګو پر وړاندې په شهادت ورسول، خو زړه بیا هم پرې یخ نه شو چې وروسته یې ورته کور او یو لوی موټر چې د دوی د کورنۍ د نفقې ذریعه و دواړه وسوځول. کمپاین و امریکایان ورسره یو. زه خپله د چاپک زه دلته وم چې زمونږ لاسونه وتړل، زه خپله زړه میدون ته ورسره یم. ښه ډېر امریکایان ورسره وو، د کمپاین والا چې وي دغه میږ حکومت ورسره وو، امریکایان ښه ډېر ورسره وي. څوک مخکې وله په چاپه کې چې تاسو کور ته ننوتول، د کمپاین راننوتل که امریکایان؟ خو میږ خپله د وي دروغه خبره څه معنا نه لري. میږ ته چې خپله کور ته ننوتو یو امریکایي ورسره ولاړ وو، 2 میږ عسکر وي چې په ما نه ورسره اتفاق ونه وو. دواړه درځه وي 2 ومه چې جګ نه ومه کاټ نه اتفاق نه ونه وو. 2 میږ داخلي عسکر ورسره وي، یو امریکایي ورسره و. نره چې بیا یې راوبوسلې په کالا کې به زه درم چې د 40 نه به امریکایان ډېر وي، دومره به هغه د میږ خلک ښه ډېر وي. په کالا کې زوی نه که د 2 مڼۍ په ساره نن درېدلي وي چېرې چې ښه نه کالا کې دومره یو غوبال یې جوړ کړی او چې کله میږ خبرېدې مولینه د زنانه دا یې راوبوسلی دا پارټي کې د مولینه د لپې ریښ وې، دا یې د لپې ریښ وې. 2 یې ورینه شهیدون کړه، یوه مې وندیاره پچوکیونه په دا وطن کې ویشتلې وه، په دا وطن کې پچوکیونه والې وایي زنانه را شهیده کړه. او مخته کوټه که چېرته وبخو یوه کوټه سې ور وي چې وایي هغه نه بله تخریبه هغه پسې ړنګه شوه. مټار یې به د بدیا ورک و، مټار یې وسي ادم ستره شان. میږ ته یې په کور کې یو شی نه دی پرېښي، خالي د غوړو جمع نه هسې نره میږ په کور کې یو شی نه شو پورته کړنې دا رالات و. د رازو خان میرمن هم د هغې شپې کیسه کوي چې لیورونه او یورې د دې د سترګو پر وړاندې شهیدان شول. وایي لیورونه یې په ټوپکو ویشتل، خو یورې بیا ورته څو ځایه په خنجر وهلې وه. هغې په سخته د ژوند پور پرې کړ او ورته ولاړو عسکرو د دې د اندرور په کریکو کې هم خپلې خنداګانې لټولې. دا عسکر راغلی ملویانو په زما دا کوټې ته وړه کوټې ته روانتل، یوه 2 بېلورینه شهیدون کړو، یوه به ښځه زنانه یې شهیده کړه، یوه مټار وسي، یوه کوټه وسوه. نره دا مولین نه د بلوی وغوښه بدیا لر کې میږي سار کړي ټکیزې کې نه ولې پټوي کړه. دوی تر په کور کې وختاوي چې یې کړي وي نره چې به هره یوه چارې وکړه. په خنجر یې والې وه، په پنچه یې ویشتلې وه، سټ په د سټ سټمېرې کې یې والې وه، په د زړه نه یې والې وه، د مخ کې به دا مخ نه یې والې وه، دا وزینې ډېره والې وه په دا وزینې. حادثه او یوازینۍ مشرورې د هغې ښځې اولادونه دي چې کمپاین قطعې مور په خنجر شهیده کړه. وایي د مور مرګ په یاد نه دی، خو کله چې له تندارې کیسه واوري نو آن د شپې خوب هم نه ورځي. حادثه وایي د ورځې مور زیاته نه یادېږي او کله چې د شپې ځای ته راشي نو بیا یې د ادې له یاد سره جوخت د هغې په خنجر سوری سوری بدن سترګو ته نیغ ودرېږي چې خوب یې هم تښتوي. چاپه دې په یادېږي څنګه راغلل عسکر تاسو ته څه وویلې؟ نه زما به نه یادېږي. نه یادېږي. مور په دې درته په یاده داسې ته به یې ګرځولې، تا سره به یې مستي کوله هغې کې هغه درته یادېږي؟ ما دغه د یادېږي ما نه یادېږي. څومره دې یادېږي؟ مور به تا ته څه ویله کله کله؟ کوم وخت اوس قبر خواته ورځې؟ یا زړه کې دې راتاویږي چې کاشکې اوس وایي لیدلې مې وایي؟ یا پر دغه کورنۍ شوی ظلم د احمد شاه په نوم د بي بي سي د خبریالو لوري وڅېړل شو چې په کور دننه د دغه قطعې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاته کړه، خو احمد شاه هم له همدې امله ژوند ته پرېنښودل شو. موږ د احمد شاه کورنۍ ته هم ورغلیو. پلار وایي پر متضررې کورنۍ د احمد شاه له راپور خپرېدو وروسته
د کمپاین قطعې له لوري د هدف وګرځېد، خو د له منځه وړلو لپاره هغه وخت اقدام وکړ چې احمدشاه د نادرشاه کوټ په ځنخیلو کې د کمپاین قطعې نور وحشتونه هم افشا کړل. وایي خوښ دی چې زوی یې په حقه لاره کې خپل ژوند قربان کړ، خو خفه دې ته دی چې نه د غږ چا واورېد او نه هم د هغه کورنیو چې احمدشاه یې قرباني شو. وته چې ویلې څه خبره ده چې دا قومندان چې دا د زوړه میدان قومندان دې مو ته وویل چې دا احمدشاه چې دا په موږ سره راپورونه نشر کوي، راپورونه په موږ نشر کوي، دا موږ د پر لوی خطر جوړ شوی ده. د په وخت کې په کې وا چاپو چولي وا په د ببرکتونه کې 15 ورونه 2 ورونه شهیدون شوي کوم کورنی چاپو چولي وا بیا هغه راپور خبر کړو، بیا یو راپور په دغه کې خبر کړو په ځینې خېلو کې کورنی چاپو چولي کور کې ډېر نفر شهیدون شوي وو. دا راپور چې خبر کړو و شباسو د ټارګټ کړو ودای واشه خو بس چې څلا خوخه مونږ ته غدو کنه قبول ده ځکه چې علاج څه خوخوي په پیډي واشه مونږ ته قبول ځکه چې علا په دا کې به مو خیر کوي کنه سړی په خپل خیر نه پیږي په پیډي دا خپل کړي صاحب دای دی ډېر پابند و دي دین څخه پابند و دي اسلام دی خور دی وطن څخه پابند و دا 15 وخت د جماعت کړو او شپه ورځ کې بوکنه بس ټول ورځ به ذکر کړو او پیډي ټول ورځ به ذکر کړو د غاټي تسبیح وي سره به ذکر وکړو او دا رقم ته دینداري شپه تهجد المنځونه بیا په داس ونی کې ته خپل پاتل کې کنه په داس ونی کې په پیډي نو دا ډېر هغه کنه یو ترحم ډېر لرلو رحم لرلو خلک سره کومکونه ډېر کړل. دلته یوازې عام خلک قرباني نشول بلکې د مدرسې او ښوونځي استادان او شاګردان هم په آرام نه و پاتې. د نادرشاه کوټ په سپین کان کې د کمپاین قطعې له لوري پر یوې مدرسې د چاپې له امله 15 زده کوونکي او یو استاد یو د مرمیو ښکار شول. مونږ د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ هغې سیمې ته پر لاره یو چیرته چې د کمپاین عسکرو 15 تنه د مدرسې حافظان له خپل استاد سره یو ځای پر شهادت رسولي وو. د دغې مدرسې زده کوونکي اوس په ژمنۍ رخصتۍ تللي. د سیمې اوسیدونکي وایي د کمپاین ځواکونو د دغې مدرسې 15 تنه داسې زده کوونکي په شهادت ورسول چې ډېرې لابالغ هم نه وو. مونږ د سپین کان هغه مدرسې ته راورسېدلو چیرته چې د کمپاین عسکرو لخوا د دې مدرسې حافظان یا هغه کسان چې دلته دیني او اسلامي زده کړې کولې په یو ورځ باندې دوی چاپه پې وهله او 15 نفر په شهادت ورسول. د همدې قصې جزئیات او نورې خبرې له ایسب له تاسو څخه پوښتنه چې په غش په باندې چاپه وهله دلته چا درس ویلې او د دوی عمرونه څومره ول او څو نفر شهیدان عمرونه اندارې ټول چوکاړوي یا هغه میراباسې هغه د استاد و د مدرسې استاد امیر کیل الافغان مولایی هر استاد و دا هغه سباق وتایا میراباس یا میراباس بار کیل که شهید که آی دو دینا اشفب کر که لموستو شپه کرتا لور کرتا آب کر که شهید که لبونی دلتا شهیدون کرا. دا خلک دومره بېوسه و چې آن شکایت هم پرې نښدل شول. وایي کمپاین قطعې ورته ویلي و چې هیڅوک د شکایت لپاره ولایت ته نشي تللی او دوی چې کوم کار کړی یوازې خپل اهداف یې په نښه کړي. د مدرسه کې د خلک شهیدان سول دا خو بیا راټول کړل د شهیدان په هغه وخت کې حکومت ته شکایت وکړ ورغلی ورم نغللی چې دا خو بې ګناه قاریانو شکایت نرم نکړه چې میږه ورتلانی شوي دولتي شکایت بیا چاته کړی وای یعنې تاسې مرکز ته نسئ تللی دو خلکو د سپین ږیرو ځوانانو احترام نه کوو بس پی چایره هم نه کوو چې ورغلی نه می بندیز و می نه ورتلی درودی ډوله ورتله ټوله دل خاطر چې تاسې مو ونه نیسي بندیان کې دا چې تاسو که قاعده دی او میږ به ونسي نه ورتلی د نادرشاه کوټ نننی تصویر ډیر بدل دی.
اوس پکې د روښانه سبا لپاره هیلې روزل کیږي او ډله ډله ماشومان په خپل لاس د خپل برخلیک ټاکلو لپاره پر زده کړو بوخت دي. دلته اوس د ټوپک پر ځای قلم خبرې کوي او د هر ماشوم په سترګو کې د یو آباد افغانستان راټوکېدلې هیلې له ورایه ځل کوي. که څه هم دوی په خړو خاورو ناست دي، خو باور لري چې یو وخت به د دغو زحمتونو پایله وویني. ښوونکی وایي جګړې له خلکو هره هیله اخیستې وه، خو له څو کلونو راهیسې ژوند ته د خلکو تمې پیدا شوي او خپل اولادونه ښوونځي ته رالیږي. وایي پخوا یې آن په آزاده فضا کې له تنکیو ماشومانو ازموینه هم نشوه اخیستی. استاد محترم، د دغه د امتحان د صحن په اړه راته ووایه چې پخوا دغسې تاسو په آزاده فضا کې امتحان اخیستلی شو کوم نسو اخیستلی؟ پخوا دلته څنګه وضعیت و کمپاین به څه ویل او اوس څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن تقریبا یو 4-5 کاله مخکې دلته چې کله جمهوریت و په دغه آزاده فضا کې موږ نشو کړی چې د زده کوونکو نه انتخاب وکړو، ځکه چې دلته به د کمپاین ځواکونه راتلل او دلته ډېره ناامني وه، هغې په اساس نه موږ هېڅکله نشول کړی چې د داسې زده کوونکي بیا صحیح ته وروبسو، دې څخه دغه ارزیابي وکړو، ارزونه یې وکړو او داسې انتخاب ته نه وخلو، ځکه چې موږ په دې نه ډارېدو چې خدای مکه دې موږ زده کوونکو ته هغه ځاني تلفات ونه رسېږي. او بعضې وختونه خو داسې هم کېدل چې زده کوونکي بیخي د موږ د مختم نه رخصت کړل او ځکه مې رخصت کول چې په هغه وخت کې دلته چپې وې او جګړې وې، دغه جګړې په اساس نه موږ نشو کړی چې دغه خپل زده کړې مخ ته منظم وبیځو. د خوست والي مولوي عبدالله مختار وایي د جګړې پر مهال 2 کاله دغه ولایت د نظامی مسؤل په حیث پاتې شوی او د خپل مسؤلیت په وخت کې هڅې کړي چې د کمپاین قطعې پر وړاندې ټول ګروپونه لا منسجم کړي. نوموړی وایي دغو ځواکونو هیڅ ارزښت نه پیژانده او ټول جنگي اصول یې تر پښو لاندې کول. دلته چې څوک هم پوښتلي دي او یا څوک غږېدلي دي، لکه دا ما څنګه بیان کړ په همدغه کیفیت باندې دا خلک له دوی نه تعریف لري. دا خلک کونړي خلک او وحشي خلک کوم مظالم چې دلته دوی په خوست کې کړي دي هغه امریکایانو هم نه دي کړي، کوم ظلمونه چې دلته دوی کړي دي هغه نورو ځواکونو نه دي کړي. دوی همداسې روزل سوي هم وو چې په دغه ټولو ځواکونو عملیاتو ځواکونو نه دا یو چڼ شوی ځواک و. امریکایانو په خپلو تجاربو کې دوی تجربه کړې وو چې دا داسې خلک دي چې موږ سره کوم قومانده ورته کوو هغه سرته رسوي او د دغه موږ د قوماندې تر سیوري لاندې بیا که موږ هر څه تر واړو هغه کوي. دوی نه عقیده درلوده، نه یې کومه عنعنه درلوده، نه یې کوم فکر درلوده، فقط د پیسو لپاره جنګېدله او امریکایانو چې هغه څه ورته ویل هغه یې سرته رسول. د ملکي وژنو پر ماموریت ماموره دا قطعه آرامه نه کېناسته او د خلکو پر کورونو چاپې ورځنۍ بوختیا وه. د میثاق د موندنو له مخې دغې قطعې له خپل ایجاد وروسته یوازې په خوست کې 780 چاپې د خلکو پر کورونو وهلي چې د خلکو د وژنو سربیرې آن ماشومان او ښځې هم شکنجه کړي دي. موږ په همدې اړه د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست هم پوښتلی. دغه ریاست د معلوماتو پر اساس کمپاین ځواکونو په خوست کې 221 عام هیوادوال هغه کسان چې د هیڅ لوري ملاتړ نه و کړی وژلي. 450 چاپو کې په مرموز ډول خلک شهیدان کړي او په همدې شمیر چاپو کې د خلکو کورونه نړولي او وسایط سوځولي دي. د تیر شل کلن انقلاب په موده کې چې 2 لسیزې کېږي په خوست ولایت کې د کمپاین وحشي ځواکونو تقریبا 221 ملکي وګړي په شهادت باندې رسولي دي. زیاتره په چاپو کې په شهادت رسیدلي داسې شوي دي چاپې وهلی دی، کور نه راباسلی دی، د کور د غړو په مخ کې په شهادت رسولی دی په ډېر وحشانه ډول باندې چې دوی تعذیبونو بیلګې ټول د خوست ټولو خلکو ته معلومې دي. تقریبا د شهداو کورنۍ خو مختلفې دي، هغه شهدا چې نظامی برخه ده یا هغه مقتولین چې د تیرې ادارې دي یا هغه متوفاګان چې خپل ژوند په حادثو کې د لاسه ورکړی دی په خپل مرګ وفات دي. د هغو نه علاوه هغه شهدا چې د کمپاین ځواکونو د وحشت له امله په شهادت رسیدلي دي تقریبا 1,240,000 روپۍ موږ په دغه 4 کارونو کې دوی سره مساعدت کړی دی. الحمدلله د شکر او د
همځای د چې هر کال موږ د دې کورنیو نه د نږدې نه لیدنه کوو، بررسي کوو، تصفیه کوو. داسې شوي ډېر دي چې بعضې یتیمان د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، موږ یې نږدې نه پوښتنه کوو. د کور بعض داسې یتیمان دي چې هغه د ترونو سره په ستونزه کې وي یا د نورو خلکو سره په ستونزه کې وي. موږ هر کال دوی تازه حال اخلو او د هغې موافق اجرات ورته کوو. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د کمپاین دغه مرکزي کمپ هم له نږدې ووینو، خو له پرله پسې هڅو وروسته مو بیا هم د یاد کمپ ته د ورتللو اجازه ونه مونده. د زور او ګواښ له ژبې تر تسلیمۍ دا صحنه خورا خندونکې ده، خو یو ژور پیغام هم لري او هغه دا چې د پردي مټ زور او ځواک هیڅ وخت د خپلو مټو ځواک نه دی. دا قومندان سردار نومیږي او دلته عامو خلکو ته په ګواښونکې ژبه وایي چې حکومت پرې کوي، لاره پرې بندوي او که دوی هر څه کولی شي ودې کړي، خو کله چې د ځواک معادلې بدلې شي نو هم هغوی ته د تسلیمۍ لاسونه پورته کوي چې دوی کله هم ورته د یو سیال قوت فکر نه و کړی. KPF ځانګړی ځواک خاورې سره خاوره، ځواک مې له خاورې سره خاوره شو. ځواک KPF ځکه KPF ته KPF والا یې तो KPF वाला है हाँ वाला हाँ मुबारकरी से प्रतीक दी हुआ है 25 रियाल KPF वाला واخی ولا زلمه د نبات شتا زړه دې شپه په مخینه دې تیاری دي چې اپ نور ساته نشته د خلکو دینه چې قسمه ولا کا کلمه او ته وایم ځکه دای مسلمانې دنیا نه تیریږي پرېږده چې کافرې دنیا نه تیر شي نه دی ولا دی بدای په ساکي وم او چې څه زور درکې وی لوستي تر هغه ساره پر خلاصه سار تړي پر دې لوست خلاصه زه دې مرکوم ولم دې بندي کوم دې یار دې بندوم حکومت دې کوم چې څه راشي دی وکړه ډېر په خجالت او رسک روان دي. ومولاي سابو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. د KPF ځواک نه یوازې خوست کې پر خلکو ځمکه سور تنور کړې وه، بلکې پکتیا کې هم له خلکو د ژوند آرامې شپې اخیستې وې. د پکتیا ولایت زرمت کې هم دغې قطعې عام خلک په نښه کړي او آن محصلین هم هدف ګرځولي. مونږ د خوست سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ هغو سیمو ته هم ځو چیرته چې کمپاین او امریکایي ځواکونو د خلکو پر کورونو باندې چاپې وهلي بمبارونه یې کړي دي. دا کسان په یوه شپه تر خاورو لاندې شول او یوه سالمه کورنۍ پر هدیره بدله شوه. د دغې کورنۍ ټول اوسیدونکي د کمپاین قطعې برید کې په شهادت ورسېدل او د حاجي نظر له کورنۍ سره د حاجي نظر هدیرې نوم وتړل شو. په دغو 14 کسانو کې 11 یې ښځې وې. د دې کورنۍ یو تن ژوندی پاتې چې هغه هم بهر کې ژوند کاوه، خو کله چې د خپلې کورنۍ د ټولو غړو سر ته ودرېد نو هیڅ نه پوهېده چې د دغه لوی او دروند غم زړه چاته تش کړي. نه یې غږ چا واورېده او نه هم خبره حکومت ته دومره مهمه وه. سپینګیری حاجي سرور د شهید حاجي نظر ګاونډی دی. دی راته د حمید قیامت ورځې کیسه کوي چې د ګاونډي په کور یوازې یوه چرګه ژوندۍ پاتې وه. وایي دومره وحشت شوی و چې آن غواګانې هم ورته ویشتلې وې. د سیمه خلکو له ویرې زبون وهلی و او هیڅ نه پوهېدل چې د یوې بشپړې کورنۍ د شهیدانو جسدونه څنګه سنبال کړي. کې 11 کسه ښځې وې، یو نظر و، یو 2-3 لمسیان و، دا 14 کسه و، ټول شهیدان شو. په دغه غونډۍ کې پراته وو، ګیج مګه راویښ شو چې راووتو، په دغه سړي راووتو، داسې جیلې شنې بلاوې کتار تر دغه کلا راتاوې چې تیارې دغه تیارو هغه منډې
ودرېد د څوک خو د دې کور مسافر نه و د ټول د دې 14 کسه وو یو زوی یې په هغه کې و په سعودي کې و محمد اسحاق نومېده دا په دغه سعودي کې و هغه یوه چرګه پاته وه یوه چرګه پاته نورمال غواوې زخمیانې وې چا نه راړولې دا چې حال و د معاشر ورځ وه دا چې بمونه یې وغورځول چې د موږ کلا د خاورو ډکه شوه تر دغه میهمانخانه او تر دغه کور یې ټول دا چې پړي تاو کړه پړي تاو کړي وه یو انفجار یې ورکړ یو انفجار یې ورکړ چې په چلګرو په کرزیج کې اورېدلی و تر خاورو لاندې دغو کسانو یو وخت پر همدې کور کې ګډه خندا او خوښي لمانځله خو اوس د دنیا له هر غمه بې غمه او تر انبار خاورو لاندې پراته دي دا په همدې کور کې هغه جوړه شوې هدیره ده چې کمپاین ځواکونو او امریکایانو په یوه شپه د دې کورنۍ 14 غړي شهیدان کړل 10 تنه غړي پر همدې هدیره کې دفن شوي دي او پاتې 3 تنه نورې خپلو خپلوانو خپلو پلارنیو هدیرو ته انتقال کړل ولی خان بیا د خپلې کورنۍ 11 غړي په بمبار کې له لاسه ورکړي وای د KPF ځواکونو کورنۍ داسې مهال بمبار کړ چې هغوی د سهار پر چای څکلو لګیا وو پلار 2 زلمي ورونه 2 پیغلې خویندې 4 ورېرونه او یوه ورېندارې په یوه ورځ له لاسه ورکړل کور یې تش انګړ پاتې شو او بیا یې تر ننه د ودانولو لپاره زړه ښه نه کړ ولی خان زیاتوي څو کاله پس هم چې دغه وران کنډر ته ودرېږي نو د پیغلو خویندو زلمیو ورونو او کوچنیو ورېرونو تصویر نیغ سترګو ته ولاړ وي دی دلته له موږ سره راغلی کنې د خپلې ترخې ماضي په خاطر هم دغه زړه بوږنونکي ځای ته په اسانۍ نشي راتللی خپلې کلا ته رالو چې کلا کې راتاو سو خولي اوله ور 2 بمباره کړي یو یې دغه ځای وویست او یو هغه ځای خالي به دوی باندې کوټه دغه یوه کوټه یې ورچاق کړې چوکړې وله د لاندې پې ورلېدلی په ښځو پیالې د چي ډکې وي پیرکي پاخه وو دا هر څه دغه ثبوت ایښي نو چې بیرته رالو دوی یو شی هم نه معلومېدل څو نفره ول په کوټه کې 11 نفره یو مې پلار و 2 مې ورونه وو کې زڼې 2 مې پیغلې خویندې وي کې 4 مې ورېرونه وو کې یو ورېندار وو کې یو پلار وو کې داسې 11 نفره خاص ما خپل کور وو ټول شهیدان شوي ټول شهیدان چې بیرته رالو چې غږ موږ چې پلانکی هېڅ غږ نه کوي هم نه کوو چې ګور څو خلک کلیوال رالو هغوی چې وردا ووتلو موږ ورته چې زموږ د دوی ترمنځ 10 منټه وخت هم نه ده دا لار مرغان خو نه وو چې والوتلو څه سو چې یو ساعت کې وخت ووت څرګور کلیوال ښه سره راډېر د ختلو اراده یې وکړه نو په دوی باندې ډېره غټه خاوره پرته وه دا کلا دور ډېر غټ دور ده ورته ګوره دا ټول په دوی رالوېدلی و هغه دور پرې رالوېدلی د کوټې دور پرې ورلېدلی د لیز پرې ورلېدلی د لان پرې ورلېدلی د خپل زوی 2 ورېرونو او یوه خوريې قبرونو ته راغلی ډاکټر قدرت الله وایي KPF د دوی د کورنۍ له 4 غړو سره 15 تنه په شهادت ورسول او په خپله مخه لاړل دی زیاتوي نه یې چا غږ واورېد او نه هم چا په دې اړه وپوښت زوی د ښوونې او روزنې د 3م ټولګي محصل و چې د اختر په رخصتۍ کور ته راغلی و خو بیا یې هېڅ کله هم د پوهنتون بیګ اوږې ته نه کړ زوی قبر دی ما د زوی قبر خو انصار الله قبر دغه ده کوم یو دا د انصار الله قبر د دغه و د تعلیم تربیه د پوهنځي د ګردیز د 3م کال هغه محصل و اختر ته راغلی و کور ته د چې خو بس شهادت و سودا دا مې انعام هغه تعلیم و دیني سبق یې ویلې یا د اوبه د 14 کالو وراره مې و د جوړفت لوی و دا څو کالو دا به 14 کالو و 14 دا په همدې شپه کې ورسره دا په دغه شپه کې ورسره شهید شو او دا چې و شهید شفیع الله استاد و د کیمیا د څانګې استاد و په لیسه د کلالګو کې استاد شفیع الله معلم و هغه هم په همدې شپه کې شهید شو دا د انعام الله ورور ده د جوړفت الله زوی ده د ما وراره ده او دغسې د دایم خوريې د حیات الله دا مامور و د پوهنځي تعلیم تربیې څخه خلاص شوی و مامور و په هغه کې وزارت معارف کې دا د ترور پوښتنې ته راغلی و په هغه شپه د ترور پوښتنې ته راغلی و چې دیم کې اغوستل شوی دا یوازې د همدغو څو کورنیو کیسه نه وه
بلکې د هغو لسګونو زره انسانانو غږ و چې بې سببه یې د جګړو درنه بیه پرې کړې وه. د خوست له موساخیلو تر صبرو او نادرشاه کوټ هره لویشت ځمکه یې د یوې داسې جګړې شاهدي ورکوي چې هېڅکله یې خپله نه وه. دلته ماشومان د بمبار په شور لوی شوي، میندې د بې پیلوټه الوتکو په سیوري کې ویدې شوي او پلرونه د خپلو زامنو جنازو لاندې سپینګیري شوي. خو د دې ټولو ترخو روایتونو ترڅنګ د دغې سیمې نننی تصویر دا دی. نن په همدې خاورو کې ماشومان بیا ښوونځیو ته ځي، کروندګر پر خپلو پټیو کار کوي او خلک د امن ساه اخلي. هغه لارې چې یو وخت د مرګ لارې وي، نن د ژوند مزل پرې کیږي.